دا په مزار شریف ښار کې د زعفرانو د پروسس یو مرکز دی. په دې ځای کې زعفران په اساسي او معیاري توګه پاک او تنظیمیږي او وروسته له هغې مارکیټ ته وړاندې کیږي. په دغه ولایت کې د زعفرانو مسؤل وایي چې دوی د هیواد د اقتصادي سکتور د ودې او د زعفرانو د کښت دودیزه کولو په موخه اړین ګامونه پورته کړي دي او همدارنګه په تیر کال کې بریالي شوي دي چې څه د پاسه 350 ټنه د زعفرانو پیاز د کرکیلې په موخه وویشي. ما در سال گذشته تقریبا 350 تن پیاز زعفران از طریق دفتر هندرهند و بعضی از مؤسسات خارجی که مثلا اینا کار میکردن مثلا با 5 ولسوالی ولایت بلخ که نرشایی هست و دولت آباد، چمتال و چاربلک و قسمت های اخیر بلخ دیگه قسمت ها توزیع کردن و نظر به سال گذشته ما اگر گفته میتونیم که یعنی 30% افزایش زعفران نظر به سال گذشته داریم. په بلخ ولایت کې د زعفرانو مسؤلینو وویل چې د افغانستان زعفران د سیمې په کچه بې مثاله دي او د هر کال په تیریدو سره په هیواد کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی چې تیر کال یې هم 20 ټنه زعفران راټول کړي دي، خو بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې له یو لړ ستونزو څخه یادونه وکړه چې له اسلامي امارت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. یک مشکل اساسی وجود داره که زمینه رفت آمد تاجر در بیرون از افغانستان وجود نداره. اگر دولت امارت اسلامی همچنان مثلا تلاش بکنه که زمینه رفت آمد تاجر هم برای تاجر مساعد بسازه، این یک تاثیر خاص بالای صادرات محصولات افغانستان می داشته باشه. د یادولو وړ ده چې په کلنۍ توګه افغانستان څه د پاسه 20 ټنه خالص زعفران تولیدوي چې بیا له هیواد څخه بهر چین، هندوستان، ازبکستان، امریکا او اروپایي هیوادونو ته صادریږي.